ویډیو زموږ مشرانو د مشروعي تاسو ماته نن دا مقرره کړه چې نن دلته کې په کوم دروغ باندې د مولانا خانزیب مطلب راوړل شوی و چې د مولانا خانزیب قاتل څوک دی د چا وجه او ولې وجه کچري مونږه د دې مخکې دی په خپل کې کینو او په دې خبره باندې دا خبره ډېر واضح وو چې د مونږه دا قاتل څوک دی زمون قاتل ریاست دی د مولانا خانزیب جنازې له چې د لاړم نو ما ته دومره ټلیفون وشو چې ته ولې جنازې له تلې او زه په دې ډېر خوشاله یم چې په 15 لکو کسانو کې لومبې په یار په ما باندې وشو چې تر مولانا خانزیب جنازې له تلې زما 15 ملګري په تاړو کې بل کړو په دې د 15 بلو پورې چې تاسو به د کور نه نوځئ نو دا زوس قاتل څوک وګورم قاتل زما د ریاست ته مال مولانا خانزیب هم دې کوم دې شهید کړی دی زما مفتی اشاګر سے هم دې شهید کړی دی زما دا اوم پدر او دا څومره بدرنی چې پورا کړی دا کوم د ریاست پورا کړی نه زه د ټول پاټو دې ګوندونو ته ډېر په احترام سره وایم چې تاسو مهرباني وکړئ او د لږ وخت لپاره دې پارلمان له لټ ورکې ته چې تاسو ایس حیثیت نشته تاسو یو ایس چونه شي ورته تاسو باندې مده خبره نه مني نو چې کله تاسو دغه حیثیت نو مطلب دی چې تاسو د حیثیت مناول لپاره دا کوم ټرانسفر را پاسوي او تاسو به یو کېږي چې یو شی تغې نه پس پټ کوم دي تاسو خپل حق اخلي او خپل مطلب ځان کوم انت مناوي دا عبدالخان الله لوګه کې دا یو خبر را یاد شي دا چې څومره ټوکران او د دې چیرې موږ د پاکستان صدر کو د کې ډېری ایماندار مطلب موږ دوه ایماندار سره په ملاو نشو موږ ته هغه صدر کو او الله دې وایي چې هغه کوم دغه الفاظ وی هغه وی کوم معنا راپیتارو ټولوي په صدارت ناخدمو او اختیارات راکوي په صدارت اخلو نو موږ تاسو ته موږ د کلک شي دغه فری ټینګ کې او د قوم سره دغه ګوره د قوم आवाज یو دی او تاسو بللی یعنی موږ تاسو ته وایي چې موږ تحریک چې کوم دی دا غیر پارلماني او یو مزامتي تحریک دی موږ په نوم د الیکشن دوتري کو نه پرمټ غواړو نو نور غواړو موږ صرف د کام مسله د کمی مسلې چې کوم دی راپورته کوو او هغه باندې خبرې کوو کنه ټونډي صرف دا خبره کوي یا مطلب داري خانزیب مولانا خانزیب دا خبره کولم هغه موږ خپل جغرافیه وکوله بیا راته جغرافیه آمدنو خو چې زموږ د یوي لارې د څومره آمدن دی بیا راته خپل وسایل وکولو چې زموږ د یو غاډي دومره قیمت او غدا پیسې زموږ په پښتونخوا کې تقسیم شي یا مطلب د دې خلکو لول پیسې زموږ ژوند بم شي دلته امن راشي د امن لپاره مطلب دی چې موږ کم سړی ټاکلې دی موږ ډېر په جار باندې وایو چې دا فوج څو پورې چې کم دی د دې خطر نه وتلې دا تر هغه د دې نه خطر نه وتلې نو امن تصور تاسو مکه چې امن بدل راشي لہذا د دې لپاره دا پکارې دی یو څو تجویزونه درکوم چې هغه تجویزونه باندې تاسو عمل وکړو ان شاء الله چې ډېر ضرب چې کم دی نو دلته کې امن راشي او د امن چې کم دی داسې نشي راتللی لکه څنګه چې چټان سے خبر وکړه یا شاهودین سے خبر وکړه د دې سره متفق یم لومبه دا خبره چې د زمون د خوري نه فوج او دا وسلوالې ډلې دواړه وزي چې دا دواړه وزي نو د په ګارانټي سره دا وام چې دلته کې بامن را دي دلته کې بغیر د دې چې کم دی امن نشي راتلی کوم تور بلډې بند کو او دا ټول کوم را پاسي په د کام را پاسو امون تور بلډې بند کو مطلب د دې مو سره ډیر چانس چې د امن راشي کوم ګیس پایپ لاین بند کو او موږ په دې باندې دا ګیس بند کو نو زموږ دا ډیر امید دی او موږ تاسو 100% دا وایو چې ان شاء الله دلته بیا امن دی دغه چې دې ته دا سورس بند شي نو بیا مطلب دې وتا سره کینی تاسو سره خبره کوي دې نستا هیڅ منی نستا مطلب اتلان منی دې ستا هیڅ شی نه منی نو چې هیڅ شی نه منی نو بیا به د کام په دره پاسي او د سره به دا خبره کوي مخامخ پستر په پلستر کې دی چې راځه یا را سره منه او کنه منی نستا خپل لار او موږ خپل لار دې به تاسو څنګه دا ومني ابل ورځ د ګیس ډیر زموار کسان راغلي ما دې وی چې موږ د وزیرستان نه 42 سنج ګیس پیپ روان کوو موږ وی چې په پېښور کې مردان کې او بدی علاقو کې چې کوم د لوډ شیډینګ ختم شي موږ نه د سکیورټي په مات کې فوج واغستي 80 کروڑ روپے وی چې لوم د روان نشو نو 100 کروڑ روپے نه طالبان واغستي چې دومره مدن دغه دلته دی نو آیا هغه د امن درکې د امن قاتل زموږ د ریاست ته زموږ ریاست باندې دا ډول کچري تاسو وایي موږ تاسو سره اړ دغه تیارو کې چې مشر دا حکم دی
چې د خاندې مولانا خاندې باره کې ایم پی څومره دي نه بلس قدم وسره موږ مخکې ځو. نو موږ تاسو دا وایو چې ان شاء الله که تاسو په د کار دا ټول پښتانه داسې راغونډو کېناستو په جمع باندې مطلب تاسو ټول مشران کېناستې یعنی غلطي په عوامو کې نشته، غلطي زموږ په مشرانو کې ده چې تاسو کېنئ خپلو کې کېنئ خپلو کې صلاح وکړئ او راپاڅئ یو پرېکړه وکړئ په هغې باندې مطلب ټول قوم درسره راپاڅي. که څوک دا وایي چې قوم نه راپاڅي داسې خبره ده، تاسو پاڅونونو ته وګورئ په ایماندارۍ ته هم دا خلک به بیا پخپله راپاڅي. تاسو یعنې دا د بجلی مسله چې راشي نو د امیانګانو بیګانو کورونو ته خلک نه ناست نو دا څومره د شرم خبره ده. نو دا وخت هم دلته را روان دی. نو تاسو ته پکار دی چې مونږ په شریکه باندې مطلب دا ټول سیاسي زموږ ډېر احترام ورته لرو چې دا مشران کینی مشر سره کینی هغه هم کینی ورسره تاسو ټول په یو ځای کینئ یو د دوه پوینټ ایجنډا باندې خبرو کې په امن باندې په وسایلو باندې مونږ د هر قسم قربانۍ ته تیار یو. ډېره مننه.